په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم ملګرو. موږ درې بلابسې د ناول لړۍ دوام لري. یولسمه برخه یو جنگ. قدیر لوڅې پښې ګریوان شکېدلی د کور خواته په منډه و. پر تندي د سرو وینو غبرګې لیکې را روانې وې. د خپل کور درګاه ته په رسېدو یې چغه کړه ټوپک چیرته دی. مور یې ور وغورځېده، مخ ته یې ودرېده. موږ د کاکاناوې پر سوپې لیکه ورته ودرېدو. هغه زور کاوه خو مور خپل پړونه د هغه پر تندي ونیو. ساندې نارې کړې، قدیر غرغړې کړې، ویې ویل ور پرې مېږدئ، بې مرګه نه پرېږدم. د خیرک زویه که مې درس شاجور در پکې خالي نه کړ، زه به ستا ښځه یم. بیا یې مور ته ورو وویل نیسه مې مه. لاسو ته مې بنګړي را واچوه، په کور کې مې منه نه باسه. چغه یې کړه ټوپک راکړه. مور ته لګیا شو، ورته یې وویل د ننګ ځای دی. په 20 کسانو یې رانیولی وم، د یوه مخه یې ټول سوری سوری کړم، د دوی د ټولو ښځې مینا. مور د خدای پارونه ور واچول، ورته یې وویل اول به ما وجنې بیا به دوی. یو قدم ولاکه راڅخه ولاړ سي. قدیر د مور غاړې ته لاسونه ور واچول، بغار یې کړې. په همدې بغارو کې ویل زما زامنو په ټولو رانیولی وم، درست کلی را پکې غورځېدی. هغه یوه دوه زورونه نور هم ووهل. بیا غلی د مور سره کوټې ته ننوت. پر موږ ورو ورو ویره راغله، ځکه د خیرک زوی پر سر په یامه وهل شوی و او په ځولۍ کې کور ته په وینو سور وړل شوی و. جنگ پر بمبې د اوبو پر نوبت شوی و. که څه هم هغوی ډېرو، خو قدیر په یوازې ځان یو کاري ګزار کړی و او بیا په تېښته د جنگ له میدانه راپره شوی و. په همدې حال کې په ککرۍ د لرګي او ګزار هم خوړلی و. هلته د خیرک دوی د ټبر کسان راټول شوي وو چې زموږ په کورو راشي او خپل کسات واخلي. د ماښام تیاره لکه یو دم راتوی شي، تر څو خبرېدو چې هغوی څو کسه وو او د قدیر سر یې څو ځایه مات کړی. ماښام شو، د هغوی د ممکنه برید سره د مخامخ کېدو لپاره تیاری ونیول شو. په کورونو کې چې د وسلې په نوم څه شی وو، په ورختایي له کڅوړو، صندوقونو او د بام د چت څخه چې راځړېدل لاسونو ته شول. مشر ورور مې توپنچه راواخیسته او بام ته وخوت. همدلته د ده مورچه جوړه شوه. مور مې هغې دریچې ته چې د جومات خواته وه او د خیرک دوی کلي هم د جومات شاته وو، ساعت په ساعت ورتله او یوه شیبه ننداره به یې کوله. ماښام ځای پر ځای ودرېد او ویره ښه ډېره شوه. زموږ سپین ګیري ماښام او ماخوستن جومات ته لا نړل. مور مې ډوډۍ تیاره کړه. دیګ شویان یعنې تورایان مو باندې کړي وو. مور مې ونه خوړل او موږ هسې یو دوه ګولې په کاسې پورې کړې. لاسونه مو ونیول، ځکه پخوا مو هم له سبزۍ سره جوړه نه وه. هسې په غوړو به مو ډوډۍ پورې کوله او خوړه به مو. مور به همیشه ویل دوی سبزي خوري نه بویوي. د کاکاناوې غږ مې واورېد چې زما مور ته یې وویل کشکې د خیرک د زوی پر ځای د قدیر سر ور دوه خازې کړی وی، دا قیامت خو به مو نه لیدم. موږ خو په کوټه کې بندیان شو، بلکې د خبرو روجه هم را باندې ونیوله. د مور او ورور ترمنځ یو د بام پر سر او بل د سوپې پر سر. له خبرو پوه شوم چې جګ لاو په پټه د څار لپاره دوه ځوانان غره ته د وسلو سره خېجولي وو. یو ساعت بعد بدلېدل، لکه زما د مشر ورور نوبت راغی. پر بام ترپی شو، ساعت وروسته بیرته ترپی شو، لکه هغه چې بیرته راشي. موږ ته خوب راغلی و، پر دوی ماخوستن ناوخته قیامت تیر شوی و. په مانده کې یو څوک لیدل شوي و او زموږ خلکو ګمان کړی و چې دوی را باندې راغلل. د پیرې کسانو د کلشینکوبونو ګیټونه کش کړي وو. هغوی ته ویل شوي وو چې که هغوی راتلل نو لومړی به خطایي ټکان ور باندې کوي. که زموږ کورو ته رانږدې شول نو بیا د غلبېل کړي. سهار چې خبر شو، هغه زموږ د کلي ښځه وه چې پر دوی واده وه او د قدیر لیدو ته راتله. د خیرک د زوی سر د هغه خاله د کالو پستن او تار ګنډلی و. د ککرۍ هډوکی نو مات، بس لکه چمن ته یوم ور واچوي. د سر پوستکی همداسې له پوپړۍ رابیل شوی و. سهار جوړ تیار و، خو د قدیر وضعیت سهار په کور کې خراب شو. د شپې په خوب کې د ککرۍ له ټپ څخه پټۍ خویدلې وه. تلتک او توشکی په وینو سره شوي وو. سهار په شنه خړه کې تراکتور ته په کټ کې پورته کړ او شفاخانې ته یې روان کړ. د خیرک دی په کورو د مرګ شپه تېره شوې وه. هغوی همداسې د وسلو سره پر خپلو بامو پیره تېره کړې وه او تر سهاره یې اندامونه لړزېدل چې اوس را باندې را نه شي. یوه هفته وروسته بیا هغه بمبه وه او دواړه نوبت ته سره ودرېدل. د تېرو ګزارونو په خندا خندا قیسې وې چې یو بل ته به یې په خوند کولې. خو جګ لاو سره زموږ د پلرني د نورو سپین ږیرو د هغوی د ټبر له سپین ږیرو سره ستړي مشې
خیر ویسې ته شا واړوله چې د میږیو غوندې حرکت کوو پر پیاده رو چوپ روان و. عبدل خاموشي ماته کړه ویې ویل د نجلۍ زموږ بیلتون ته کار ویلی دی د ژوند خوښي راباندې زهر کوي او د خپلو چکرونو لپاره پلان جوړ کړو. ولکه ارزي چې پر زړو کتابخانو وګرځو تر من خاورو لاندې کتابونه پوکړو او د دې د پوښتنې په ځوابونو پسې وګرځو. سیدو غلی و مسک مسک کېده لکه څه خبره چې کوي خو زړه یې نه لري. عبدل ته مې وویل زه خو دې سیالۍ ته دوام ورکوم خپل بخت ازمایم. سیدو زما له خبرو سره زړور شو. ویې ویل یو کار باید اول شروع نکړو چې شروع مو کړ باید تر پای ورسو. د خاموشۍ جوړېدو سره زه بیرته کلي ته تللی وم. ذهن مې هلته و چې د خوښۍ او ناخوښۍ په وړو وړو سرکونو پسې وګرځم. هلته که د کلي وړو ستونزو د بل کلي سره لانجه جوړه کړې وه نو د کلي دننه هم او بیا د هر کور دننه هم یو عجیبه د خفګان او کینې مریضي ګډه وه. خو ماته د ماشومتوب د کلي د هر کور پر بام د روی لیمې اوسنۍ زړه خورې سترګې مخامخ وې چې هم ویره هم هیله او هم بلنه پکې نڅېدله. 12مه برخه د صوفي سبقونه. بې له څه ګناه څه خطا وهل کېدم. لومړی درس همدا و چې جزا سبب نه لري. په پسرلي کې به هر سهار د توتکیو په غچ غچ راکېناستم. دوی به د ملازان وروسته راورسېدې. جوړه جوړه پر لپسې به یې غوټې وهلې تلې راتلې. دوی به اول د کوټو د دروازو مخ ته داسې الوتې رالوتې چې مور به ویل موږ لمانځه ته کېنوي. ډېر کله به یوه شیبه زموږ د کوټې مخ ته د جامو د زړورو پر دار کېناستې او لکۍ به یې مځکې ته ښکته کړې وي چې د ښورېدونکي تنابه ونه غورځي. کله چې به خلک لمانځه ته راپورته شول نو دوی به زموږ د کورو پر سر له یوې غونډۍ بلې ته سرګردانه شوې. وروسته به چوغکې را پیدا شوې او زموږ د اور کوټې څنګ ته به شنډ توت کېناستې وې یا به یې د نغري سره مخوکې وهلې. ما به اول د اوداسه بیا د لمانځه چل وکړ. بیا به د مولوي صاحب محمد امین دوی صوفې ته ورتلم. هلته به کتار واړه او لوی هلکان ناست وو. نجونو ته به مولوي صاحب مشرې لور زهرا یعنې زهرا په کوټه کې دننه سبق ورکاو. زما زړه اوس هم دا نه مني چې هغه وخت د زهرا زه خوښېدلم خو هغه نښې نښانې یوه بله کیسه کوي. ما به د زهرا او د خپلې خور سوغاتونه سره وړل راوړل. مولوي صاحب به د انګلیسي د یو تورې غوندې د ناستو هلکانو په خوله کې مخامخ ناستو. اوږده د خرما شیشکه لښته به ورسره وه چې په لاس کې به یې تر ژبې هم دا ډېره تاوېدله. دا لښته یوازې په لاس کې خورېدله نه بلکې پر ملاو ورغیو او غونډیو هم تېرېدله چې دا در سره لګېدلې وای بې ارادې د لاس هغه ځای ته ورتلی. تګمې د جار شم اول به تک کې سرې وې خو وروسته به شنې شوې. تر دې ټولو بد یې سوی و چې د مولا پر لرې به د هر ځای ونښته عین لکه سره غومبسه چغه به یې درنه پورته کړه او بیا به یې دوامداره سوی و چې ختمېدن یې نه لارم. مولوي صاحب محمد امین ګیره نه لرله بلکې د تسپو زومبک و چې پر زنې یې راشین شوی و. اوږد سر یې و. لونګۍ به یې اکثره پر ککرۍ د شاخوا پره کړې وه چې اوږد تندی به یې ټول لکه خټکی ښکارېده. لږ چې به په سبقونو ورکولو ستړی شو نو واسکټ به یې وباسئ او لونګۍ به یې هم کېښوده. اول به د سپارو والا او نوبت و بیا د قرآن شریفونو والا. په آخر کې به د کتابونو والا ورته مخ ته کېناستل. که 2-3 کسه به په یوه ځای کې وو نو ټول به په یو ځل ور ولاړېدل او نوي سبقونه به یې وایه. د مولوي صاحب مخ ته بالښت پروت و. موږ به خپله سپاره پر کېښودله. ده به ویل وایه وایه زوړ سبق وایه بلې خوا ته مه ګوره وایه سبق وایه. بیا به یې د نورو کسانو ته ورغه کړل هلئ جر جر وایه سبق وایه. بلا مو پر دې تورو څټو سه سرونه به مو ښکته وو سترګې پټې او په لوړ اواز به مو هم راکړی سبق ان این اون وایه او هم به په ټول اخلاص ورسره زنګېدلو. مولوي صاحب چې به غوسه شو نو د خرما لښته به یې راواخیسته او راولاړ به شو. زموږ خولې به وازې او چغې به مو پورته شوې چغارې به شو او تیز تیز به مو په لوړ اواز سبق وایه. مولوي صاحب به له یوه سره زموږ د ملا لیرو ته شیشکه ونیوله او لکه لمبه همداسې تر ټولو به تېر شو. زه خدای شته یا یې نه وهلم او یا به یې چې شیشکه هم را سره کړه نو ورو به یې وهلم. نه پوهېدلم چې دا به مې د سبق د زده کړې لحاظ و که د پلار خاطر به یې کاوه.
وروسته به یې ماته ویل چې په دوی سبق وایه مه یې پرېږده چې قرار کیني. زما بیا د مولوي صاحب سره فرق دا و چې ټول به مې نه وهل، یو کس به مې واهه، عبدل او سیدو ته مې شیشکه هم نه ورسره کوله، خو چې سیدو او عبدل به څوک راته وښودل نو هېڅ به مې د وهلو مذهب ور وښوده. زه به د همزولو د میندو زاریو ته خوښ وم چې ویل به یې زما زوی مه وهه، او بیا به یې له جیبه یو موټ وچ توتان یا سنجت یعنې سنځلې راکول. خو د خدای کارونه وو چې هر ځل به مې یو څوک بېګناه ووهه نو خدای به جزا راکړه. هېڅ بې هېڅه به داسې زخوار شوم چې د زنګونونو او ورغیو څخه به مې پوستکي واوښتل او وینې به ترې را روانې شوې. لومړی د بغدادي سپارې خلاصولو بیا قرآن شریف ته ورتلو، هغه به مو تر زیرګي وروسته رواني وایه، بیا به نو حفظ ته شول او څوک دیني کتابونو ته. د هر سبق په آخر کې به شش کلمې ګردانېدلې، اللهم ربنا، اللهم انا او شش کلمې هم په یاد ویل کېدلې. تر هغه وروسته اصلي او خطرناکه برخه وه، هغه له غره څخه د سرګړو راوړل. ځینو به د دې لپاره هم مولوي صاحب ته د سوم سرګړي راوړلو کې ځان شاملوه چې بیا د مولوي صاحب محمد امینه له شیشکو خلاص شي. ما که څه هم سرګړي ورته نه راوړل، خو زموږ د کور شکنه به د مولوي صاحب کور ته همیشه روانه وه. ما چې قرآن شریف په رواني خلاص کړ، صورت سوالات او قدري مې هم ویله نو پنج کتاب ته شوم. هر څه مې زده او رانه هیر شول، بغیر له یوه بیته هغه داسې و 40 سال از عمر عزیزت گذشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت. د دې بیت په معنا بیا وروسته د دري معلم وپوهولم. معنا 40 کلن سړي ته وایي بس دی نو د ماشومتوب له عادتونو او کارونو راوګرځه. خو همدا بیت هغه وخت بیخي زورور و. مونږ هم په دې جمله کې راتلو چې ماشومانه کارونه به نه کوو، که څه هم ماشومانو. لویانو چې به پر لوبو لیدلی وای لکه پر کوم بد کار مو چې ګیر کړي وي، د مشر دا خبره به وه چې هله چالاکه خپل کور ته ځه. توپ به یې څیرې کاوه، میدان به یې کندې او له ډبرو ډکاو. پوچ و پاش ویل عادي خبره وه، ښکنځل به یې د مور او پلار راته کول. که څه هم پلار مې ډېر په کور نه و بلکې بیخي نه و، خو کله چې به راغی نو هغه به هم له لوبو منع کولو. یوه ورځ مې ورته وویل ولې؟ ویلې په افغانستان کې جنگ دی، ډېر وختونه دی غاښ ماتونکي ځواب ته حیران وم. زه د خپل عادت سره سم روان وم لکه بل څوک نه وي را سره، خو د موټر د بریک نیولو سره مې توجه واوښته. مخته مو څراغونه بل موټر ولاړ و، د ما یو څنګ ته سیدو بل ته عبدلو. موټر چلونکې نجلۍ بیخي لکه زارا داسې وه، موسکی وه او اشاره یې وکړه چې موټر ته ورپورته شو.